ډیرو عزتمندو محترم مسلمانانو ورونو خویندو نن درته یو نوی او خاص وظیفې سره حاضر یم. محترمو، دا نننۍ وظیفه دا ډیره طاقتوره او ډیره عظیم الشان وظیفه ده. د الله جل شانه د اسم مبارک وظیفه ده. محترمو، څوک چې دا وظیفه وکړي د دنیا په زندګۍ کې څه قسمه مشکل په انسان باندې راشي یا محترمو د قسمت بند طالبه د دې وظیفې په ذریعه باندې الله جل شانه ګلاوهي د هر قسمه مشکلاتو حل محترمو په دې وظیفه کې الله جل شانه ښودی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال لپاره چې خالق او مالک او پروردگار د کل عالم دی، او درود پاک په خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یې، په صحت به برابر یې. الله جل شانه د دنیا او آخرت ټول خوشحالی نصیب کړه. محترمو، دا نننۍ وظیفه دا ډیره طاقتوره وظیفه ده، ډیره عظیم الشان وظیفه ده. د الله جل شانه د اسم مبارک یو ناشنا اسم مبارک یو ناشنا وظیفه ده. محترمو، دا وظیفه چې مونږ او تاسو وکړو، الله جل شانه با زمونږ د زندګۍ هر مشکل هغه به راته الله جل شانه آسان کړي، او زمونږ د قسمت چې څومره بندې تالې دي، څومره بندې دروازې دي، الله جل شانه د دې وظیفې په برکت او په وساطت سره الله جل شانه دغه بندې تالې او دروازې کلاوهي. محترم، ډیره عظیم الشانه او ډیره مختصر وظیفه ده. د چا څه قسم حاجات وي، په هغې کې مشکلات وي یا څه قسمه بندشونه وي، قسمت تالی بند وي، د قسمت دروازې بندې وي، نو چې دا وظیفه موږ او تاسو وکړو، الله جل شانه به زمونږ هغه بندې تالې کلاو کړي. زمونږ کم بندشونه وي، بندې دروازې وي د قسمت، هغه به الله جل شانه د دې وظیفې په برکت سره په خپل فضل و کرم سره هغه کلاو کړي. محترمو، دا وظیفه زمونږ د ډیرو بزرګانو، زمونږ د اولیاء کرامو، زمونږ د علماء کرامو نه ثابته وظیفه ده، ډیر ازمیښت کړی شوې وظیفه ده. محترمو، چې موږ او تاسو دا وظیفه وکړو، د خپل حاجاتو کمې ناممکنه حاجات دي، هغې ته کمې دروازې د قسمت بندې دي، تالې بندې دي، نو چې موږ دا وظیفه وکړو، نو الله جل شانه به زموږ د قسمت بندې تالې دا کلاو کړي، زموږ د قسمت بندې دروازې به دا کلاو کړي، زموږ حاجاتو ته به الله جل شانه لارې کلاو کړي. نو محترمو، ډیره اسانه وظیفه ده. طریقه او ترتیب یې دا دی د وظیفې چې محترمو، هر ټیم چې وي د ورځې، خو خصوصي ټیم دی د مازدیګر لمانځه نه وروستو، چې کله موږ د مازدیګر لمونځ وکړو، د هغې نه وروستو به 3 ځله یعنې 3 مرتبه درود ابراهیمی درود شریف به ووایو، د مانځه والا درود شریف. بیا به د هغې نه وروستو د الله جل شانه دا اسم مبارک یا عزیزو یا عزیزو یا عزیزو، محترمو، دا به 100 مرتبه یعنی 100 کرتبه یعنی 100 ځله به دا ووایو. یا به د هغې نه وروستو محترمو 3 پیرې درود ابراهیمی بیا ووایو، او بیا به د الله جل شانه نه دعاګانې وغواړو، د خپل بند قسمت د کلا وهلو د پاره به دعاګانې وغواړو،
څومره مشکلات په زندګۍ کې راځي د هغې مشکلاتو رفع د پکولو دپاره په هغې کې د لار ویستو دپاره به د الله جل شانه نه مونږ دعاګانې وغواړو. الله جل شانه به زمونږ او ستاسو دعاګانې هم قبلوي. زمونږ د قسمت بندې تالې به کلاوهي، بندې دروازې به مونږ ته کلاوهي او زمونږ حاجات به الله جل شانه پوره کوي. محترمو، دا وظیفه ډېره عظیم الشان وظیفه ده. په خپله یې وکړئ او د ثواب په نیت باندې د نورو خویندو او ورونو سره هم لازما شیر کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.